چې دا څنګه وویشتې او څه در وشو څنګه ولګېدې او څنګه ولګېدې بس زه بې چورته تللی یم بېهوشه بېهوشه تر ما څه تېلۍ لومړې سوي دي زه په دغه امندال کې بیا تر لاندې سوی غوندې یم نورې له شا بیا پسې داره دي دا نور تېلۍ چې زه څه خبر یم څخه بیا به څنګه راغلي زه په ځان خو سر لاندې سوی دی دا و سر ته زور ګړ ورغلی سټ ورغی سټ ورغلی دی او ښه په زور ورغلی دا خو له مځکې ولګېده هو هلته په روډ یې له مځکې وهلی په روډ باندې پاخه هو زه بیا په ځان جاتې نه یم پوهېدلی څوک څنګه تصصف دي څوک څنګه تصصف دي خو سره کوټل ورزل دي دغه څه کړي او وښتی دی دا هم څه شی موټر مړه پلان پروت دی مړه وښتی دی څه بیا یې وایړاوه تېلۍ تر ما لومبړې سوي دي او څو تېلۍ تر ما لاندې سوي دي څنګه به لاندې یا خو زه له وایل وستی بس زه په ځان نه یم پوهېدلی سټ نه یم پوهېدلی بس بیا هغه یم راکښلی به یم خود راختلی یم هغه نور څخه په هغه ښځو هم نه یم خبر په هېڅ چا نه یم خبر شوی چې څه جوړ څه جوړ بیا یې راوړی غشان به هم سره دراز دی له یاره راوړی یم پر دراز نه باندې ډاکټر وخوات زه څه خبر یم څه چیش به له دراز دی بیا زیاتې زموږوال دا هلته لالګل هغه بله د کلیوال هم یا بازار دی بس بیا ته یې د ډېرې په خوا وایي غشان نه یم خبر چې تاسې څه کړي دي ها نه یم خبر شوی چې هغه جګار به په جوړه په برید دې شي د غشان بیا یې ډاکټر له وړی یم هم د بیش مې پر ډاکټر سوي دي ها د ډاکټر د رک و ماته نس لګېدلی شي ډاکټر څه چې راکړي او څه شي بې راکول څور یو پښې یوړې مړه سټ په شپه او پرواز یم نه یم خبر په دوې شپې په دوې ورځې سرتاره یې سرتاره یې غوندې یم سر خو لږ کې داسې خو شوی دی که نه نور خو شوی نه دی هغه یې ټپونه ورکړي لږ وینې شوی وینې شوی بس بیا یې له هغه ځایه چې روانولم هم داسې په راتلو لږ کې وپوهېدمه چې د کور پر خوا روان په پښې ډاکټر له ځای راوتلي به بیا چې څنګه خو په ځان یم نه یم خبر بس راغلي خو عدالت یې څو کړی یم پر کور باندې بیا زیاتې داسې ښه ومه کله په ځان خبر کله نه خبر داسې ومه خو د دنده له هغې ورځې لا راکم شوی د سترګې دیدن